شینواری سپیکس نه یاره د افغانستان د کرکټ مینوالو زه نن ډېر سخت انډر پریشر یم پوه شوې که نه سبا راسې د لاس انجلس په ټیم باندې به 9:30 بجې لوبه شروع کیږي او چې کله به اوس دا 9:30 بجې راځي ډېر سخت فشار دی را باندې د کرکټ زه ډېر ستاسې د سوچ نه هم زیات غټ مینوال یم د افغانستان کرکټ چې دی نور کرکټ چې ماله خوند راکوي کیف راکوي ښه چې ګورم افغانستان کرکټ سره زموږ جذبات او احساسات ډېر سخت تړلي دي او چې زما تړلي ستاسې به هم تړلي افکورس نو دې د خاطره ټیکنیکل خبرو نه نن خبره وتلې ده نن به ته ډېر په لنډه کې را خلاصه کړم ګربز صدیق اتل محمد نبی دا درې کسان چې دي ګوره تاسې چې نن پرفارمنس ونه کوئ نو وروره تاسې ډېر د مفتو مال وواهه پوه شوې او ښه خو به دا وي چې سړی یو ځل پرفارمنس وکړي بیا یې وکړي سبا یې بیا وکړي بله ورځ کنسسټنټ پرفارمنس خو ګلبدین چې هغه پرفارمنس وکړه نو ګلبدین په 80 میچونو کې 4 50 والي یې ته تینې دا تمه نشي ساتلی چې هر گیم کې به یې ووهي نو دا خلک ګربز صدیق اتل and محمد نبی they are due وروره ډېر د مفتو ډوډۍ مو ووالې افغانستان دپاره به تاسې خامخا نن میچ ګټئ تاسې دریو باندې که خدای دې وکړي چې هر څومره پریشر در باندې راځي که نه یي دی موږ نه زیات موږ باندې هم ډېر زیات پریشر دی خو پریشر به هینډل کوئ وروره نن به زړه د خلاصه لوبه کوئ دې ملت ته دغه درې کسان چې دي کې خامخا دوه چلېدل چې ډېر مهم دي کنه موږ داسې سچویشن ته راغلو نورې خبرې به نه کومه دا مې ډېرې زیاتې وکړې چې هندوز موږ چریم دوست نشي کېدی ځکه چې هغه موږ یې داسې ګروپ کې ورچولي وو خو داتس فاین دا کرکټ دی تا به څوک ګروپ کې ورچوي دا ټیسټینګ پیریډ هندوستان او پاکستان ځکه نه چې هغه غواړي چې هندوستان پاکستان مخکې لاړ شي او دوی پیسې راوړي دا سمپل خبره ده مګر زموږ په وس کې دا کېدی چې موږ خپل ټیم مضبوط کړو تی شی چې مکاوه هغه موږ چې چغې والې که نه مضبوط ټیم هغه دې دپاره چې تا سره چې شپږ اووه داسې کسان یې که نه چې ګروګانې د نیوزیلینډ ټیمه بله ورځ 2 وکټې په 2 بالو لاړې ګلن فلپس راووته او درز غوبلې شروع کړه پریشر یې بیرته په موږ راچاوه خپل یې پریشر نه اخیسته او د دوی په ټول ټیم کې دا ګلن فلپس او ډیرل میچل وو نو ځکه ما تاسې ښکاري چې نیوزیلینډ به اساني پیچ کنډیشنز ګوره یا د سپین وکټي یا مثلا چې ګرینی فاست وکټي چې ډرای تا ته باید معلومات چې په هغې باندې په کوم لین کې بالنګ وکړي خو ټیم سلیکشن خو ډېر مهم دی تا ته باید دا معلومات چې افغانستان به په سپینر بیلی او په سپینر به یې ګټي نو په هر وکټ باندې به ته خپل سپینران پوره لوبئ فاست بالر چې دی دې نه نور تیر شي یو عظمت الله عمر ځای ښه دی زه خو یم چې هغه بل په ځای دواړو په ځای بیټسمین ولوبوه فاضل حق فاروقي هغه د یو په ځای نور احمد ولوبوه د بل په ځای بیټسمین نو دغه سلسله چې وشي نن چې خپل بیټینګ سټرانګ کو زیات نه زیات سکور وکړو ښه فیلډینګ وکړو ایوری بال میټرز هر بال مهم دی پوه شوې نو هیله ده چې بس انشاءالله پوه شوې خبره بیا ما هغه خلک یي موږ ورته چې نه کرکټ ټیکنیکل لوبه ده خو دعاګانو ته پاتې شوه هغه موږ به چې وي چې ایډمنسټریشن کې خیر دی که یو نصیب خان زادران سی او وای خو دا چیرمین باید بل کس وای چې پوهې کس وای دغه کس وای دواړه سره داسې دغه جوړه سی نه راتله خو اوس د دې وخت نه دی خو هسې هغه دغه یم که نه چې یو نیم کال مو په دې باندې خبرې هم دې ورځې دپاره کولې چې داسې سچویشن به راځي چې ټول ملت په پریشر کې یو پریشر د میچ بل پریشر خدای د بیخ د دې پېښوریانو ونه باسي پوه شوې دوی ډېر سخت خوشحاله کېږي پوه شوې خیر الله به خیر کړي پوه شوې ان شاء الله